بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام پر وړاندې کولو سره باید ووایم چې نن موضوع دغه د چاپلوسۍ سیاست که د بادار حکم په دې باندې باید بحث وکړو. ځینو دوستانو ملګرو پوښتنې هم کوي او شک و شبهې پیدا شوي دي چې دا ټول افغانستان کې ولې زیات طالبان کوشش کوي چې پنجشیر ډېر آباد کړي. جمهوریت کې خو پنجشیر په دې آبادېده چې پنجشیریان په واک کې وو، جنرالان وو، مثلا واکدار وو، معاونین د رئیس جمهور وو، پورته وو او دا مسله وه. دوی زیات کوشش کوه چې آبادي که څه هم په واضح ټکي باندې باید ووایم چې پنجشیر هم افغانستان ده، د موږ وطن ده، د موږ خاوره، د موږ ټاټوبی ده. پنجشیریان د او دوه کسه لنډغرو په سترګو موږ نه ګورو. پنجشیر کې ډېر متدینه، ډېر باعزته خلک دي. د ما ملګري وو، دوستانه وو، صنفیان مې وو، څه ګاونډیان مې وو، همکاران مې وو او ډېر زیاتو سره زه نږدې وم، ځکه زه خیرخانه کې اوسېدلم، همالته مکتب ویلې، ګاونډیان هم وو، صنفیان هم وو. بیا وزارت خارجه کې خو تاسې ولیدل چې وروسته د نجیب له سقوطه پنجشیریان ډېر زیات وزارت خارجه کې د ما همکاران وو، په سفارتو کې ما سره همکاران وو، زه ډیپلومات وم، یعنې ډېر ورسره مینه محبت او رابطه لرم. نو خبره دا نه ده چې خدای نخواسته څوک فکر وکړي چې دا تعصب دی یا دا. زه د اصلا دغه واقعیت تشریح کوم چې متوازن سیاست د ولایتو منځ کې، د سیمو منځ کې چې شته ده، او اصلي خبره دلته چی ده. ځکه مثلا که د سیاسي بحث راواخلو، هلمند کې هدیره جوړه سوله د طالبانو د لاسه، کونډې سولې، بورې سوې مورګانې، ځوانان د خاورو لاندې سوله. نن دی د هغوی په وینو باندې په چوکۍ او په قصر کې ناسته، په موټر کې ناسته، درې او څلور ښځې کوي، ډوډۍ دي، مقام ده. که همدی ته لاړه بیا دی چې نه ده، خدای ساتي. وایم هلمند کې هېڅ کار نه کېږي، زابل کې ولایت نه ښکارېږي، کندهار کې هېڅ کار نه کېږي، هغه داله بند ده، هغه نه جوړوي چې د اقل اوبه خلکو ته ورسي. همداسې دې غزني کې روزګان خو بیخي کوچاني ژوند ده. غزني ته وګورئ، تمدن د اسلام ورته وایي. دې خوا د موږ میدان وردګ چې ورته وګورئ، خېت راټول شهیدان، کور کې شهیدان پراته دي، اوس اوبه د څښاک نشته. قطعا سره خو څه کوې، فابریکه خو څه کوې، برق څه کوې، یا مثلا پانتون جوړول خو ډېر غټه هلته غټه ګناه ده. په دغو ولایتو کې چې ما نوم واخیسته، په نیمروز کې ته پانتون جوړوی شي، هغه مدرن یو درمعلمین یو شی جوړ کړي، بس وایي جوړ نه کړي. فراه ته ورسئ مثلا دغسې راځئ غور ته، بیا کته لاړ شئ جنوب ته، نورم جنوب شرق خواته، پکتیا او پکتیکا او د دې ولسوالۍ وګورئ. خوست خو راخوستیانو په اماراتو کې، عربو کې مزدوري وکړل، آباد یې کړ. بیا لاړ شئ خشنوارو ته او دغه سراتاوسه بېرته په ننګرهار خو د ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی، بیا خپله ننګرهاریانو جنګ منګ نه کوو، بزنس او کاروبار یې جوړ یې کړ. لغمان خو چون شین لغمان و اوبه ځمکې بیا همغوره نور آبادي دولت ته خوا نه ده سوې. هېڅ قطعا په لغمان کې کوم خاص یو لوی پوهنتون د طب فاکولته او درسونه مدرن شی نشته، قطعا اجازه هلته نشته. همداسې نورستان راواخله، بس هماغه شین جای ده، خلک دي هماسې لرګیو پول دی او چېرته تېرېږي، په څارویو په ځناورو موټر نشته. کونړ خو څه کوي، کونړ هماغه درې دي، هماغه خلک دي خېزي په پیټې پشا کړي دي، وځي ورځي، اما دغه ټولو جوی په مټ باندې دوی قدرت ته ورسېدله. نو راځي همدغسې اوس د کابل ولسوالیو ته، په کابل کې 15 ولسوالۍ دي، اکثریت یې ټول دي 14 14 پښتو میش خلک دي، دا نور کې مکس دي، کار نه کېږي په دې ژبه کې. مانه ولې پنجشیر کې کېږي؟ یو علت موجود ده. ها لکه د ظاهرشاه غوندې چاپلوسۍ سیاست ده. ظاهرشاه خو یې دې لپاره چې بده به پرې راغله، بیا به قندهار ته منډه کړه، خیرخر کې به ناست و پښتنو سره، بیا هلته جامې مې اغوستې وو، اسکټ مې اغوستی و، قرقلي کې به ناست و، بیا به یې کله کله خولۍ سپینه په سروله، دعا یې به یې کولې، تسبیح به یې لاس کې وي، خلکو ته به خبرې کولې چې زه د دا مې ټاټوبی ده او دا او دا ده. بیا منډه کړه خوست خواته، ورته به خلکو ډول ورته واهه، دی به ورته ناست و. چې کله بیا وضعیت لږ ارام شو، مخالفین خلک به او بعضې خلک راجګېدل، لکه ابراهیم
ګوسوارې ورته ویلې او ډله به را جوړه کړه چې کودتا کوم یو بل به راځي چې نعیم په نوم یو کس کودتا کوم او دی به یې ډاراوه چې د غرب کوم نقصان یې راغلي هله بلې خوا نه بیا به چې کله ارامي سوله بیا به صاحب له دې نه درواز ته روان و ګرخاب ته به روان و کاریزمیر کې به و په تخار کې به ګرځېده په مزار کې به ګرځېده په دې جوی کې هلته به عیاشانې وې او ساتیري به وې قالینې به وې ډوډۍ به وې خوراک به و بیا به هلته خلکو پوښتنې ترې کولې که چی مشکل داره صاحب اینجا لیسن نیست اینجا صاحب جوی نیست اینجا نهر نیست اینجا سرک نیست امرونه ورکول هلته بیا موجود جوړولې خلک هوښیار بیا چې امر به وخت جوړولم په مغ والي هلته و یا ممرزی ناست و بیا ورته چې الله ته امر کړی جوړ یې کړه کنې شکایت کوو خو بیا ورته مانو بعد ورځ که بران من دې خواته چې ګورله د کابل نه خواته د پښتنو سیمه کې قطعا دا جونه د ولایت په سترګو نه ښکارېدل دا یو چاپلوسۍ سیاست و امتیاز ورکړ دې خلکو ته چې پرې راجګ نه سي اوس تقریبا د چاپلوسۍ سیاست تر څنګ بل شی راوتلی ده پاکستان د غرب پروژې اخلي عملي کوي په سیمه کې همدې لپاره جوړ سوی بهرنی سیاست مطلق د غرب په لاس کې ده هر څه چې هغه ورته یې کوي دلته پاکستان له پخوا نه دغه جوړښت له وخت نه دې خواته کوشش کوي چې په بر افغانستان کې پښتانه ضعیف کړي بې ثباته حکومت دوی په ګټه ځکه لاس ونه کوي ضعیف حکومت په دوی په لاس کې ځکه لاس پوڅي بیایي پښتون تاریخ د پښتون اصل د پښتون غرور د پښتون افتخارات څه کړنې اتلوالۍ دا له منځه وړي په ډول چې استاد رباني ته امر وکړ چې وزیر خان تومانچه یا تومانچه ماته راکړه چې مکناټن مسله ورکړه او ورکه کړله همداسې نور شیان ډېر زیات بدعت خرابېږي لاسپوڅو ته امر کوي دا جوړ نه کوي ولې که پښتون دلته حاکم وي پښتون دلته آباد وي د کوزې خوا پښتانه بېرته خپل پلار نیکه وطن ته راځي هلته وطن مې جوړ شه پښتون که دلته خوار و زار پښتون که دلته تباه و برباد وي ناآباده وي تاریخ نه وي بیا په هغه وخت کې کوزې خوا پښتانه پنجاب ته رجوع کوي د منظور پښتین خبره قبله مې کابل نه ده قبله بیا پنجاب ګرځوي نو دغه لپاره دوی ته امر ده مخکې امر و با له خلکو پرچمه دا امر دا ولې رباني راوسته پیوه ګونده و ټول پښتانه ولې دی راوسته امر و چې ورسه کابل روان کړه ته پاچایي بیا څلور میاشتې تېرې سوې بیا ورته ویل موږ د حمایه کوو ته اوسه حمایه کوئ حمایت یې کوه هغوی هم خوشحاله دي ته هر څه یې ګران کړل خو هغه بحث مې نه کوو ځکه هم ډېر کړی دی ټول پې پوهېږي ټول خلک پې خبر دي بعد د کرزي او دوی په وخت کې هم تقریبا همداسې امر و هغوی بیا نو خپل بادار ته ویلي وو امریکا او دوی ته پوه کړي وو ځکه پروژې خو د دوی لخوا عملي کېدلې د غني په وخت کې او دې وخت کې سیمې خادار هم جوړ شو دا امر و اوس نو بیا خبره دا ده چې ګوره د جرګې نوم د طالب په خوله نسته قطعا اطلاعي ویلې چې راټول به څوک په جرګه به نه بل نوم به وي دې بې غیرتۍ ته بنیاد افغانستان په جرګه ایښودل سوی وطن د په جرګه جوړ سوی له دې نه مخکې د جمشید پاچاهان د سبا او د سیمټري په نومه د جرګې دا وطن د جرګو ده ذهن کې دلته جرګه ده ما دوی دا نوم نسي اخیستلی دا در آخره پورې د امیر امان الله خان قصر نه جوړېده چې جذبه د ازادۍ پیدا نه شي خو د غرب پروګرام به دا اوس مثلا د احمدشاه بابا په څوره چغو کنځلې مې ورته وکړې اخر یې اوس شروع کړې ده هغه هم بیا بڼه بدله کړې ده هر عابده تاریخي په خپل شکل خلک جوړوي خپل مواد ورته پیدا کوي دوی جوړه کړه چې ودرېږه چې رسوایي مونږ په مطبوعاتو کې واچوله ځکه د ملت تاریخي کور له منځه ته زموږ تاریخ نه ورک کېده ما نه بڼه یې ورته بدله کړله دا امر و اوس نو دلته خبره دی که دا جزیاته به نه ځو ډېر عابدات د موږ له منځه ځي جوړېږي نه هلته د نقشه د سرک په نوم باندې یو لاره جوړه کړي بلې خوا ته جایي هغه نه راوړي دې خوا د امیر دوست محمد خان کور رانومه شیر خان صاحب ته زېږېدلی ده خبره وایي سړک جوړوم بعضې خلک بیا ناست هو سړک لپاره جومات هم خلک له منځه وړي شهیدوي هغه ضرورت وي هغه وخت وایي ضرورت دا خو ضرورت نه دی خو ته لوی جای ده د ژوبڼ خواته یې خواته لاړ شه کراکړه سړک یې خواته لوی کړه ژوبڼ لږ شاته کړه خبر ده نو مثلا نور تاریخي شیان چې دي ورځ په ورځ پارس وره دا ولې چې خبره لنډه کړمه
د دې لپاره چې نور د سیاسي لحاظه د سیاسي اړخه یوازینی کس د پښتنو حکومت په ضد راپورته کیږي او دا شعار لري چې ازادي 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 چی ازادي سیاست سال حاکمیت پښتون دا دغه پنځشیریان دي بیا وپسې هزارهګان دي ځکه دلته تنها پنځشیر کې کار کوي چې هغه باید متمدن سي راپورته سي آماده سي همیشه مو باید تیار اوسي چې پښتون ته یو تهدید جوړ کړي بیا وپسې بیا بامیان باندې او په دایکنډي او په دې باندې کار روان ده دغه وجه اصلي وجه ده دا پاکستان ته امر کړی ده چې دا به آبادۍ دلته مدرن یو دره کې پانتون ما خو وخت عرض وکړه چې تعصب نه لرم هر څه مې تشریح کړه که څوک پي که نه پي بیا که څوک خبرې کوي هغه کې هغه د تربیه باندې اړه لري عقل باندې اړه لري مطلب دا ده چې یو دره جوړې لویې درې مې جوړې که مطلب مې دا ده یوه سیمه جوړې نورې مې جوړې مونږ فکر کوو چې دا غیر معیاري ولایت دوی چې راسي دوی به نراني غیرت به لري پوهه به لري عقل به لري دا فرمان ورکړي چې وروره دا خو معیار نه ده نفوس هم برابر نه جغرافیه هم برابر نه ده بیرته به ولسوالۍ سي خو خیر که ولسوالۍ که ولایت یې که کار شی کوم مشکل نه لري خو تاسې دا جوړې نورې سیمې هم جوړې کړه دا پښتانه تا ته نه وایي چې دا ته خو د ما په زور راغله زه دا دیره کړم او ته ځې د ما وطن نه جوړې هغه هم جوړ کړه پنجشیر هم جوړ کړه آباد یې کړه مدرن کړه راسه بل هم جوړ کړه په بل ځای کې اوبه نشته عمومي سړک نشته ته په هغه ځای کې درو کې سړکونه جوړې او پوهنتونونه دي سټاډیومونه دي اوس بیا هر چېرته مکتب جوړې پلونه ورته جوړې هغه کې ښه کوي دا نور هم بل نه کوي خو دا نور هم وکړه بیا موږ ګیله نه کوو اوس خو ګیله د موږ دا ده تا ته امر سوی ده خو موږ پوهېږو ته خو په امرونه موږ پوهېږو دا نور خلک هم که نه پوهېږو زه خو پوهېږم موږ خو اورو دلته په انګلستان کې جنرالانو سره هم غږېږو د پاکستان خو حتی د اسایلم خلکو سره هم غږېږو صفا دی په دلته راځي کله کله موږ یې ګورو زه دلته وکیل یم رسمي په رسمي مجالسو کې هم زه ګورم پوښتنې ترې کوو خبرې کوو رانیسو په خبرو منځ کې رانیسو خو بل څو ورځې مخکې 4 کسه موږ وو د موږ ملګري افغانان وو داسې مې د عیسای جنرال راونیو داسې پوښتنې مې ترې وکړه چې دا خلکو یې څنګه د راګیر کوه د تېښتې لاره نه وه زه خو خدا مې هم د خوف گفتم افغانستان کې من انګلستان کې ولیده 2 ماستریان هم لرم موږ خو پوهېږو چې څه وکړو سیاست په دې مسایلو کې نور عام کسان ته چې هر څه وایي تاسې وایه موږ پوهېږو تاسې څه کوئ څه نه کوئ خو خوله م درته وشکوله په 4 کالو کې چې اصلاحات راولئ حکومت دا وکړي دا وکړي خو نه یې کوئ بیا پوه شولو چې تاسې هماغه تعهدونه چې په دوه کې شوي دي هماغه کورونه چې ګراو دي مشکلاتو شیان یې کړي نور نه څه کوي موږ خو دا مشکل لاره هم در وښودله د تعهد لاره هم در وښودله څنګه ځان ترې بچ کړئ آینده هم درته ویلې چې په آینده هم ښه نه ده تاسو نسل ته بدنامي مه جوړوئ خپل زامن خپل مصیان په دې افغانان بیا مه وهئ خپل کلي بیا کور کې نفرت مه جوړوئ د هر څه نفرت د یوه ښه نجلۍ چې تا له مکتب بنده کړې 50 کاله بعد د زوی پورته کېږي د مامور د فلاني نیکۍ او فلاني پلار د لاسه مکتب ته نه تله بیا نه پرېږدي ته دا دښمن ته بیا تښتې چېرته تښتې او دنیا کله کله نږدې کېږي په دنیا کې څوک مدعي نه پاتې کېږي پخوا خو لاره توران ته وتښته ایران ته وتښته هندوستان ته وتښته له چولې تېر شه له اټکه تېر شه هغه جي نه وو اوس لندن او واشنګټن او پاریس او برلین ته چېرته چې ځي مسکو ته ځي وپسې روان دي مونږ خو تاسو ډېر ویل اوس هم تاسو ته وایم چې مه ډارېږئ دا توازن سیاست په منځ کې ونیسئ نور ولایتونو کې هم کار وکړئ داسې نه چې یو ولایت کې خښتې کېږي خلک وخورئ یا یو سړی جوړ کړي بیا هغه مطبوعات ته وښیي بیا اساسي بنیادي کار بل چېرته وکړي کوم ولایت کې تا بند برق جوړ کړی کوم ځای کې تا څه بند ستا ته د نهر جوړ کړی چې زراعت اوبه راولي په کوم ځای کې تا دغه حرارتي برق د زغالو برق جوړ کړی ده په کوم ځای کې تا زمینه په کوم ولایت کې تاجرو ته مساعده کړي چې یو کارخانه جوړه کړي یا هوټل جوړ کړي یا ستا ته په کوم ځای کې تا دومره ډېر مکتبونه جوړ کړي یا د رغولي دي لکه په دې ولسوالۍ کې څه ته کوي په کوم ځای کې تا مثلا دومره لوی تخصیص ورکړی ده په کوم ولایت کې چې تا د عقل ودانۍ ورته جوړې کړي
ونیسه د پنجشیر له اوبو نه، خو په دا داود خان له وخته چغې ویل کېږي چې امکانات ستا ته 300 متره یو پل جوړېږي، یو لولی یا پل. نو خو مطلق اوبه راتلی سي کابل ته، کابل خړوبی کوي. دا کار وکړه، که اجازه لرې، خو نه لري. موږ پوهېږو چې نه لري. ته هغه اوبه چې اوبه یې لږ زره پاکستان خواته یې ته لاس راوړه چې په دا خوله خو دې وایي که نه، نسې کوی که نه. ایران هم دغه نه ډارېږي، هغه نه قندار یې ډارېږي. هلته بل مشکل ده. بس ناست به همدغسې ته به ناست وي. نو ته دا کار مه کوه چې تفرقه جوړه کړې، یو راپورته کړې د بل په سر باندې. وایي چې پاکستان امر کړی چې هغه خلک مدرن کوه، دا نور خلک ذلیل کوه، دا کوچان کوه. پخوا خو همدا کار و. پښتانه نیم د قبایل کړي وو د سنې د ویستلو سیاست نه، نیم قبایل سرحدي وو د سنه د ویستل سوي وو، نیم بیا محلي وو لجاري وو، نیم بیا کوچان وو. کوچی چې په نوم ورکړه بس خلاص مې پرېږده، نه حکومت ته، نه مکتب ته، نه درس ته، نه تعلیم ته. ولې په همدې باندې د سیستم ویستلي به خلاص یوه کورنۍ راغلی، هغه به چیجان ځان ته یې پښتنو حکومت ویلی، په پښتو قطع نه پوهېدله. دا بې غیرته ګوره. نن ګوره دومره ذهنیت جوړ شوی دی چې اوس ووایي چې پښتو باندې مکتوب ولیکي، هله وایي تعصب ده. خیر په فارسي چې لیکي دا تعصب نه ده. خیر دا 2500 کاله چې په فارسي باندې یا په دري باندې چې دلته مکتب و، پوهنتون و، لیکنې وې، دغه تعصب و. نو دا خلک چې دا غږ کوي، نو بیا په دري چې لیکل کېده بیا ولې نه ویل چې دا تعصب ده، پښتو یې ولیکئ. یعنې ذهن دې ته راغلی ده چې بس دا دلته باید دري فارسي باید اوسي، پښتو باید قطع نه اوسي. اکثریت خلک هم پښتو خبرې کوي، هویت دې هم په پښتو یادېږي، متن دې هم د پښتو ده. زایمان هم بې غیرته پښتانه وو. بې غیرته خو دومره بې غیرته چې پښتو یې نه ویله، نه پښتو یې ملي ژبه کوله، ډار له ډار نه. نو خیر دې مسئلې ته موږ نه راځو. حقایق دي، دې خبرو کې یو تعصب نه ده. که تاسو تعصب کوئ، هغه لوی ترین متعصبات ووایي، لوی ترین متعصب. ځکه حقیقت ته تعصب ویل دا به جدا، دا خو چالاکي ده. مثلا تاسو ګورئ دا بعض زیره خلک داسې تمیان، هر پاچا ته چې ځای و همغه ته یې کنځای کول، د پښتنو نوم یې بدوله. ممکنه چې هغه مړ شي بیا دغه صفت یې کوه، هغه پښتنو منځ ته مړ کړی و، دا نور پښتانه یې پرې راپورته کول. نجیب ته نجیب ګاو ویلې، مثال نجیب ګاو، کمونیست، خادیست، قاتل. کله چې په پښتنو یې مړ کړ، شهید یې کړ، اوس نو بس تمام نجیب صفت کوي، خلک راپورته کوي دا نور پښتانه په دا نور وزلی ده. همدغسې عبدالرحمن خان غدار ده، خایل ده، نادر غدار ده، فلانه. بیا چې کله مړه شي بیا بل شی وایي. که نه او خو به سیستم کار مې امان الله خان څه رقم کړ، و ټول د امان الله خان صفت کوي، پښتانه نه کوي. دې لپاره چې اوس ولې دا کار وسه. دا خو بیا نور مسایل دي. اوس مثلا په ځوان کې چا تر اوسه پورې هزاره د کوم پښتون کله خان ویلي، کله خان فارسي نوم ده، دري ده. که پښتون وای خو اوما کوپی به ورته ویلې، یا کچه کوپی به ورته ویلې، یا کچه سری به ورته ویلې. خو کله خان یا بیني پوچق هزاره ته وایي. بیني هم فارسي ده، پوچق هم پوزه خو نه ورته وایي پښتو کې. یا افغان ته افغان غول وایي. بیا بېرته همدغه خبرې په پښتنو تاوانوي. ګوره تاجک ته نوم نسته، یعنې معنا داسې دی وایي دا خبره، هغه ټول نه ښیم، بعضې باندې بېرته بیا په تا تاوانوي. پرون چې له پاکستانه کډواله روان و، هله وایي کلش القاعده است، هله کلش تروریست است، هله کلش وایي پاکستانیستن، بیا شمال میرن، داعش هستن. نن چې له ایران را روان دي چپ چپیا د ایران رښتیا د داعش په نوم باندې ډال رانباسي. دا اسنادونه ثبوتونه یې راووتله، ګیر سوله، زایدانیان ګیر سوله، کردان ګیر سوله، ښځې و نران ګیر سوله. ویلې بېرته معلومه ده چې اول بررسي کېږي نه سم، یو لرې نه ویدو ورته اوسي هغه هم نه پرېږدي. دلته بیا چوپه چوپیا یو مهارت دلته زیرکي نه کار اخیستل کېږي. غني فاشیست، غني فاشیست، غني هغه یې دومره ډار کړی و چې پښتون یې لیدل لاس پرې یېدل. اوس هم طالبانو ته هېڅ نه پرېږدي. هلته افغاني کوم اعلان کړی چې پښتو باندې ما د عقل مکتوب خو لیکه رکه دا خو ژبه ده، بس یو وارې صاحب ډنډولې جوړ. هغه یې داسې وډار کړه چې بېرته ویان د راجیک سو. نه 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 دا خبره نشته. که پښتو رسمي ژبه وي، ملي ژبه وي، خو که نه لیکئ ولې ډارېږئ؟ یو الله هم چې پښتو ولیکل سي یو وارې بس لوی غم جوړ سي. دا خو ذهن هم داسې شوی داسې دلته
باید دري وویل سي. دري دا خو بیا پخوا خو یو امر و، لکه پخوا ایران رابط له غرب سره ښه و، دلته غږېدلی. زه نه پوهېږم چې ولې دا اوس دا سیاستونه بدل شي، خو په دې به بحث نه کوو. خیر د ایران او د عربو قصې دلته ډېرې زیاتې دي. په هر صورت باندې د ما اصلي خبره د توازن سیاست وه. په ټولو جویو کې مشترکاً عدالت باید پلی سي، عدالت باید تامین سي. دې ته ونه ګوري چې مثلا یو ولایت ته د چاپلوسۍ سیاست یا د بادار امر ورته وسي، کار وسي. په دې باندې ملت پیږي، خلک پیږي، قضاوتونه خلک کوي، په دې باندې خلک خوشحالېږي هم نه، خو ته هم پوهېږې چې نه خوشحالېږي، خو امر ده چې لږ مدرن که راپورته یې کړه چې بیا سبا ته هوښیار یي. بیا پښتون وټکوي، پښتون باید ضعیف سي، رسنۍ کله کله ووځي، اخوا ته کوزي خوا پښتانه بالاخره غلامان دي. پنجاب و پنجاب سي غلامانو کلمه په دې استعمالومه چې پنجابی چې راځي له هنده په پنجاب کې عزت کیږي. د مهاجر قومي پارټۍ و دا شیان دي. څو غیر نورو ته کوي، اما پښتانه چې له خپل خاورې نه راباسي، یو پښتون پنجاب ته نسي ورځه، خو د افغانان دي یا کډوال یا مېلمانه دي یا د ما له کوره ولې باسي، د ما خاوره ده ولې باسي، دوی نسي ورځه د له کوره مېلمه باسي دی غلی سوی ناموس هم ورته باید دی غلی وي. حقیقتا خو هغه ناموس خور مور ټول خویندې ورته ووهلې، بې عزته یې کړلې، هغه یې کړل لوڅ لپړ یې کړې، راویې لګېدلې، دوی ورته چوپ ناست وو. بیا چې ناست داسې ګوندونه دي سر فلاني دي سر، خو د دې لپاره دا سړی حقایق باید ووایي. ډېره مننه. ومن الله التوفیق. ستاسو ورور عزیز مارج.